په دې روژه کې موسیقي تعقیبو، په دې روژه کې ډرامې ګورو، په دې روژه کې فلمونه ګورو، په دې روژه کې موږ او تاسې خپل غوږونه کنټرول نه کړل، خپلې سترګې مو کنټرول نه کړلې. کله به الله عز وجل ته ورګرځي ای ځوانه، کله به رب العالمین ته توبه وباسي چې نن ورځ او نن شپه په رمضان المبارک کې ستا په غوږونو کې ګوشکي پراته دي، چینجي به دې الله عز وجل په دې غوږونو کې وکړي، ولې شوې تنبه به الله عز وجل ګرمه په دې غوږونو کې درواړی. لږ شانده موسیقي بنده که په ځان باندې الله ته ور وګرځه، قرآن سره تعلق پیدا کړه. قمارونه کېږي، جوارې نه کېږي، لډوګانې کېږي او قطې کېږي او ګیمونه کېږي. رمضان المبارک موږ په دې باندې لنډو. شرابونه څکدلی کېږي او نشې کېږي. په دې ټولنه کې ډېر داسې نشیان شته چې د شپې نشه لا پرېږدوه، د ورځې په رمضان المبارک کې هغوی روجې نه نیسي د دې نشې د وجه نه. ډېر پوډرین، ډېر چرسین او ډېر شرابین په غټه کچه او په وړه کچه موجود دي چې هغوی د پردو او د دیوالونو تر شا شرابونه څکي او نشې کوي. د رب العالمین نه نه یېرېږي؟ که ته د مخلوق نه پټ نو د الله عز وجل نه خو پټ نه. وغورځوه دا د نشې تماشې، وغورځوه دا د شرابو بوتلې، وغورځوه دا د پوډرو او د چرسو اسباب او وسایل، او الله رب العالمین ته توبه وباسه. ای بنده موقع در باندې راوستې ده، راځئ چې توبه وباسو د دې لنګ د ښکته کولو نه. زمونږ لنګونه او پرتګونه د ګټیو نه ښکته دي، کله به پورته کېږي؟ کله به موږ الله عز وجل ته د دې ګناه نه توبه وباسو؟ ای حاجي صاحب توبه نه وباسي؟ دا ګناه نه ده؟ الله عز وجل په دې باندې نه ناراضه کېږي؟ ای د ملا په نوم او ای د قاري په نوم باندې شخصه په ټولنه کې اوړې راوړئ. ای ځوانانو دا ګناهونه نه دي، راځئ چې د خپل لنګ رابډ ووهو تر څو چې مرګ را باندې راغلی دی. هغې وخته پورې به زموږ لنګونه پورته وي او دا به اوچت وي. توبه وباسه رب العالمین ته، که اوسه پورې دا عمل شوي چې بعد کې ونه شي په مانځه کې او د مانځه نه بهر په ټولو حالاتو کې. راځئ چې توبه وباسو د دې ګیرې د خرولو نه. دا ګیرې خرول جرم نه دی؟ دا د کفارو سره مشابهت نه دی؟ دا د الله عز وجل نافرماني نه ده؟ دا د الله رب العالمین په ځان کې بېحیي راوستل نه دي؟ کله به موږ دا ګیرې سوچه کوو؟ د څه انتظار کوو؟ فقط د مرګ په انتظار یو. والله نور چې څه هغه موږ وکتل، آیتونه د الله مو واورېدل، احادیث د پیغمبر مو واورېدل، د الله عذابونه او د الله تکلیفونه او مرضونه مو ولیدل، خو تر اوسه پورې موږ بلیډ او مشین ګزار نه چې نور زه ګیره نه خرابوم، دا نه ضایع کوم. روژه نیول شوي، لیکن روژه په لاس او روژه په خوله باندې دې ځای بلیډ راښکتلی کېږي. دا ډېره د ایمان کمزوري نه ده؟ تا ځان سره سوچ کړی ای مؤمن؟ تا ځان سره لږ شانته فکر کړی دی چې زه حلالې پرېږدم، خوراکونه او څښاکونه خپله حلاله وي او دلته به د یو لویو حرامو ارتکاب کوم، د یو لوی ذات نافرماني کوم، د هغې په مخالفت کې واقع کېږم. راځئ چې نور توبه وباسو الله رب العالمین ته، ګیرې سوچه کړو، ګیرې پرېږدو په دې خپلو مخونو باندې. راځئ چې توبه وباسو د کفارو د مشابهت نه. د کافرو په مشابهت کې موږ واقع ځوانان مو د کافرو په مشابهت کې تر پیجړۍ ورسېدل، دکتورا یې وکړله. داسې یو څه به په کفري ټولنه کې نه کېږي چې زما او ستا د کیرالې او د دم کلي او د سداباد او د نورو ښارونو په کوڅو کې نه کېږي. د ځوانانو ګیرې مو وګورئ، د ځوانانو ویښتان مو وګورئ، د ځوانانو جامې وګورئ، د ځوانانو شکلونه وګورئ چې هغوی په کوم شکل ځان جوړ کړی دی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل دې پرېښود، د ابوبکر او د عمر، د عثمان او د علي، د صحابه کرامو شکل دې پرېښود. ته روان شه د یو انګریز، د یو کافر، د یو شیطان، د یو ملعون په شکل پسې. ډېر خفګان دی په تا باندې، ځکه شیطان راګیر کړی، نفس دې درته امرونه کوي په ګناهونو باندې د الله عز وجل په نافرمانۍ باندې، او ته د شیطان اسیر او د هغې په قید کې پروت یې. د دې د قید نه ځان راوباسه ای مؤمنه. ای ځوانه لږ په ځان باندې رحم وکړه، اسلامي شکل، اسلامي ویښتان، اسلامي شکل اختیار کا چې الله عز وجل دا په تا باندې فرض کړي ده، دی په تا باندې لازمه کړې ده.